السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو که چېرې تاسو غواړئ چې د لوی اختر لپاره د هر کم ته ښایسته ښایسته تصویران جوړ کړئ او د مبارکۍ لپاره د هر کم ته ښایسته تصویران د خپلو ملګرو لپاره او د خپل ځان لپاره جوړ کړئ، نو دوستانو دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ، او که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم کوم پرمیشنز تاسو څخه غواړي هغه ټوټل پرمیشن به تاسو الاو کړئ، او د هغه رقم کریټ ټیپس و مور اپس و شیر اپس و ریټ اس و نو د هغه رقم دوستان تاسو په کریټ ټیپي باندې کلیک وکړئ. کله چې موږ دوستان تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، کوم ایډز راغله هغه ایډز به تاسو کلوز کړئ. نو کله چې موږ دوستان تاسو ایډز کلوز کړئ، د هغه رقم ګوره دوستانو په ګیلري کې تاسو تصویر ورکولی سئ. په پریم کې دوستان تاسو دغه پریم بدلولی سئ، او په فونټ کې دوستان تاسو د فونټ سایز بدلولی سئ. د فونټ کوم فونټس چې نه فونټسونه دلته تاسو بدلولی سئ، او د فونټس کلر دلته تاسو بدلولی سئ، او کوم تصویر تاسو جوړ کړئ که تاسو غواړئ چې هغه سیو کړئ هغه دلته تاسو سیوولی سئ. نو د هغه رقم ګوره دوستانو زه اوله راځمه یو پریم ورښیم. اوس که تاسو غواړئ چې په هر پریم کې تصویر جوړ کړئ او هر پریم وښایاست، نو صرف به دوستان تاسو په هغه پریم باندې بر کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستان تاسو په هغه پریم باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم کوم ایډز راغله هغه ایډز به تاسو کلوز کړئ، نو هغه پریم به دلته راسي. دوستانو دلته به تاسو راسئ خپل تصویر ور وښایاست. کله چې ګوره دوستان تاسو خپل تصویر ور وښایاست، تاسو تصویر به دلته راسي. د هغه رقم ګوره دوستانو دغه تصویر دلته تاسو غټولی سئ، کوچنی کولی سئ، او د دې سایز دلته تاسو ور کمولی او زیاتولی سئ. کله چې ګوره دوستان تاسو خپل تصویر راواخلئ، د هغه رقم ګوره بیا دلته تاسو څخه نیم غواړي، انټر یور نیم. نو دلته ګوره دوستانو زه خپل نوم ورکومه، زه امیر خان ورکوم. کله چې ګوره دوستان تاسو امیر خان ورکړئ، د هغه رقم بل نوم ورکړئ، تاسو په سبمیټ نیم باندې کلیک وکړئ، هغه نوم به دلته راسي. اوس که تاسو غواړئ چې د دې فونټس ور بدل کړئ، دلته تاسو دوستانو فونټس بدلولی سئ. که غواړئ چې هر فونټ ورکړئ، هغه فونټ دلته تاسو ورکولی سئ، او کلر دلته تاسو ور بدلولی سئ. د هغه رقم دوستان تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ، دغه به ستاسو موبایل په ګیلري کې سیو سي. د هغه رقم که چېرې تاسو غواړئ چې بل فریم راواخلئ، نو صرف به دوستان تاسو په فریم باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستان په فریم باندې تاسو کلیک وکړئ، کوم ایډز راغله هغه ایډز به تاسو کلوز کړئ، او په ګیلري کې به دوستان تاسو خپل تصویر ور وښایاست. نو د هغه رقم ګوره دوستانو زه راځم خپل تصویر وښیم. کله چې ګوره دوستان تاسو خپل تصویر ور وښایاست، تاسو تصویر به دلته راسي، او د هغه رقم به دغه تاسو کنټینیو کړئ. دلته ګوره دوستانو هغه تصویر راغلی، نو زه غواړم چې دا دلته دا رقم ور وښیم، او د هغه رقم ګوره دوستانو دلته تاسو خپل نوم ورکړئ، او دلته به دوستان تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ، هغه به ستاسو د موبایل په ګیلري کې سیو سي. نو دوستانو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې د غټ اختر لپاره د هر کم ته ښایسته ښایسته تصویران جوړ کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ، او د هر کوم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، کوم ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.